نو مقصود می دا دی چې علم دا د عزت سبب دی. کم عزت چې د مال په ذریعه باندې سړی پیدا کوي دا دایمي نه وي. کم عزت چې د منصب په ذریعه باندې سړی پیدا کوي دا دایمي نه وي. او کم عزت چې د علم په ذریعه باندې هغه عزت الله تعالی دوام ورکوي. ځکه عزت الله تعالی علم انبیاو ته ورکړی او د انبیاو خاصیت او انبیاو ته الله تعالی در مرګ پورې عزت ورکوي. نو په دې خاطر د هر یو د عزت ذریعه چې وګورې سبب چې وګورې د هغې در شا چې کوم شی ولاړ دی هغه به علم وي. نو علم دا د انبیاو خاصیت د انبیاو میراث دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم چاته د مځکې پر مخ باندې علم ورکول سي دا د انبیاو وارثان دي. العلماء ورثة الانبیاء. لیکن انبیاء څه دي؟ وانما لم یورثوا درهما ولا دینارا. انبیاو پر دې مځکه باندې دراهم او د دانیر مال او دولت نه دی پرېښی چې علما په دې کې د هغې میراث وارثان سي. لیکن انبیاو که د مځکې ته پرېښی دی هغه علم پرېښی دی نو علما که د انبیاو وارثان بلل کېږي دا په علم کې بلل کېږي. نو چې کوم چاته الله تعالی علم ورکړي هغې دپاره د عزت ذریعه وګرځېدی. هغې د قیامت په میدان کې د انبیاو په قطار کې الله راپورته کوي. هغې د قیامت په میدان کې الله تعالی پر مقام د انبیاو قایموي. لیکن د دې په مقابل کې مال د چا میراث؟ مال د قارون میراث. قارون ته الله تعالی دومره مال او دولت ورکړی چې د هغې کومه د کلۍ د هغې د خزانو کلۍ چې بتلې قرآن کریم وایي لتنو بالعصبه بسته قافله به دې ته تیاره او په قافله کې به هغه کلۍ تلې. لیکن د هغې نتیجه سره ووته. قارون د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د اکا زوی و. د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام څخه وروسته په تورات تر ټولو زیات عالم قارون. لیکن چې کله پر موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې د زکات حکم راغلی او په بني اسرائیلو کې زکات څلورمه حصه د مال او په موږ کې څلوېښتمه حصه ده. نو قارون د دومره مال زکات ادا کولو ته هېڅکله زړه نه ښه کاوی نه ورته تیارېدی. نو قارون د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د بې عزته کولو دپاره یو زنانه تیاره کړه. هغې ته ډېر مال او دولت وله ورکوي. هغې ته ویل چې سبا خو موسی علیه الصلاۃ والسلام دې قوم ته د زکات وظیفه بیانوي. ته به په هغې مابین کې ولاړه سې چې په شپه کې موسی علیه السلام زما سره نعوذ بالله زنا وکړه. نو خلکو به د موسی علیه السلام څخه عقیدت ختم سي. د موسی علیه السلام دغه حکم منلو ته به تیار نه وي. موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی ډېر جلالي پیغمبر و چې سارے قوم سره راټول کړي چې په شپه کې الله تعالی پر ما د زکات حکم راستولی دی. نو تاسو به د خپل مال زکات ادا کوئ. نو د ده په مقابل کې هغه زنانه ولاړه سو. لیکن زنانې ته د حضرت موسی علیه السلام د حقانیت په خاطر الله تعالی په زړه کې حق خبر ور واچوله. هغې زنانې نارې کې چې برای په شپه کې قارون ما ته پیسې راکې او د موسی علیه السلام د بې عزتۍ دپاره یې زه به استعمالولم. لیکن زما زړه کې دا راغله چې زه خبره د حق ښکاره کوم او د موسی علیه السلام نه مال راغلی دی نه موسی علیه السلام زناکاره دی. حضرت موسی علیه السلام ته دومره جلال او غضب ورغلی. نو الله تعالی د هغې د جلال او غضب په خاطر ورته ای موسی پر دې مځکه باندې اوس ستا حکم دی چې دې مځکې ته څه وایې دا به ټول مني. حضرت موسی علیه السلام دستي مځکې ته وایي قارون درکش کړه. قارون مځکه باندې ننوځي در دې پجلکو ننواتې او ډېرې چیغې وایي ډېرې بدې کوي در زنګنو پورې ننواتې در نامه پورې ننواتې. لیکن موسی علیه السلام په خپل جلال کې دی د هغې هر څه زاری د هغې هر څه بدې هېڅ نه مني چې آخر در سره پورې ټولو په مځکه ننوتی چې در ننه په مځکه کې روان دی. یو روایت وایي الله تعالی ورته وایي ما افضک یا موسی. ای موسی څومره سخت دله انسان یې. ورته زما د په عزت و جلال قسمې که د دې زاریو درېیمه حصه قارون چې تا ته وکړي که د دې درېیمه حصه ما ته سوي وایي ما به قارون دستې هیله کړی وی. نو ما درته ویل د قارون سره مال او دولت ورسره و د هغې نتیجه قارون در ننه په مځکه کې روان دی او منصب و حکومت خو د فرعون سره ورسره و. هغې به نارې کې ول انا ربکم الاعلی. هغې به نارې کې الیس لی ملک مصر د مصر حکومت زما سره دی او د مصر جایدادونه زما سره دي او د مصر د مځکې غټ قدرت زما سره دی. د موسی سره څه دي؟ لیکن د هغې منصب نتیجه څه راووتله؟
چې کله حضرت موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره ووته دریای نیل ته ورسېدی د څاشت وخت د غرمکۍ وخت او د فرعون لشکر ور باندې پسې دی د موسی علیه السلام ټولو بني اسرائیل 6,00,000 انسانان دي او د فرعون د لشکر مقدمة الجيش په اول سر کې په پسې دي هغه 7,00,000 انسانان دي او نور ټول لشکر د شا په پسې دي د موسی علیه السلام قوم چې کله در شا وکتل موسی علیه السلام ته بدی کې انا لمدرکون موږ خو دې په غرق کړو مخ ته دریاب را ورسېدی او در شا فرعونیان را پسې را ورسېدل قبطیان را ورسېدل نو الله تعالی دستی موسی علیه السلام ته دریاب کې لکړه چې دریاب لکړه موسی علیه السلام ټوله دریاب 12 لارې سورت موسی علیه السلام په دریاب ګډ سو ټول قوم په دریاب ګډ سو فرعون ته خو ځان ور معلومېدی چې کله بني اسرائیل د دریاب سوخاتو د فرعون آس را ورسېدی او د خپل لشکر په مخ کې دی او په دې دریاب باندې ګډېدلی نسي ځکه دا دور معلومیږي چې زما هغه حیثیت د الله په حضور کې نه دی چې د موسی کوم حیثیت دی لیکن الله تعالی د هغې د غرقېدلو اراده کړې حضرت جبرائیل علیه السلام رالی هغې پر مادي آس په باندې سپور دی او د فرعون آس ډېر زورور او ډېر مست آسلو چې هغه مادي و مخ ته ورته تېره سوه هغه آس د فرعون د قبضه ووتی هغه هم دغسې په دریاب پسې وګډ سو چې کله د فرعون آس په دریاب ګډ سو در آخر د دریاب در کونجه پورې چې رسېدی د دې خوا د ټول قوم په دریاب کې رالل او چې کله قوم په دریاب کې رالی الله دریاب ته امر وکړي چې پله ګډ سه حضرت جبرائیل علیه السلام وایي په دې وخت کې فرعون چیغې کړې چې اوس به د حق کلمه وایي وایي ما ژر یو موټ د خاورو راواخیستی د دې فرعون په خوله کې مر ووایي چې د الله تعالی رحم ډېر دی چې دې ظالم دومره ظلمونه وکړو اوس یې د دې حالت د ظلم کې پر آخره باندې ایمان او خاتمه پر خیر رسي نو خوله مې د خاورو ور ډکه کله په دې خاطر باندې چې د کلمې ویلو توفیق ځینې ختم سي نو منصب و حکومت خود د مځکې پر مخ د فرعون سره چې هغې به د ځان د فرعون د ځان لوی حاکم بالی لیکن د هغې منصب اخره نتیجه سره ووتله نو علم او د علم او عمل دا چې د عزت ذریعه ده دا د انبیاو میراث دی او مال و دولت او منصب و حکومت که څوک د عزت ذریعه بولي دا د فرعون میراث دی دا د قارون میراث دی او دا د حامان میراث دی دا د ابوجهل میراث دی او د دې په مقابل کې دا عزت نه بلل کیږي او دا د عزت معیار نه بلل کیږي او په دې عزت کې دوام او همیشه توب نه وي